په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر مذهبي ځایونو بریدونه زیات شوي چې خلک هم د حالت اندېښمن کړي دي. تېره ورځ د کابل په خیرخانه مینه کې د جمعې د لمانځه پر مهال پر لمونځ کوونکو برید وشو چې شاوخوا 100 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. کارپوهان وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې مذهبي جګړه توده وساتي څو افغانان په ایره کې واچوي او له دې لارې خپلې موخې ترلاسه کړي. افغان چارواکي هم دا مني چې په افغانستان کې د روانو جګړو ترشا د بهرنیو هیوادونو ملاتړ موجود دی. تېره ورځ د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار هم ګاونډي هیوادونه په دې تورن کړل چې په افغانستان کې د جنګیدونکو ډلو ملاتړ کوي. دا دشمن دلته د طالب او داعش په نوم چې دا مستقل نه ده بلکې مستقیما د سیمې د استخباراتو بالخصوص پاکستان او وسو سره څنګه روسیه او ایران لخوا تجهیز کیږي دوی په خپل کړنو کې مستقل نه دي. شنون کې په افغانستان کې پر مقدسو ځایونو د بریدونو ګوته پاکستان او ایران ته نیسي. د دوی په باور دا دواړه هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د شیعه او سني په نامه ناوړي جګړه رامنځته کړي او د افغانانو ترمنځ د قومي اختلافاتو سربیره مذهبي جګړه توده وساتي. نو کډیر د پردیو هیوادو لاندې وو مطالعه کېدای شي چې ریښه پاکستان ته ورسېږي او د دوی هدف دا دی چې کولی شي په افغانستان کې شیعه او سني سره واچوي. په بیان زمانه کې د نړۍ قدرتونه او د سیمې د استخبارات غواړي په افغانستان کې دغه څیړنې جګړه پیل ریښه او هغه اصلي بنیاد له پاکستان څخه راځي. دا به درسته خبرې سره به وایي چې په دې لوبو ترشا یو څو کلاس لري ولې دا افغانستان ته چې انتقالېږي په غیر مستقیم ډول یا سره ویلی شي چې د هغې لوبې انتقال له کومه چې پاکستان کې وه کومه جګړې پاکستان کې کېدلې هغه مذهبي اثرات پاکستان کې موجود وو هغه فرقهيي تشدد چې پاکستان کې موجود له بده مرغه افغانستان ته دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې افغان چارواکو هم داسې اسناد ترلاسه کړي وو چې په افغانستان کې زیاتره تروریستي حملې په ګاونډیو هیوادونو کې طرحه کیږي. هیره دې نه وي چې په افغانستان کې د یو شمېر مذهبي ډلو ټپلو ترمنځ هم د اختلافاتو په اړه خلک اندېښنه لري.